زه د ژوندانه د تیرو ښکرو نه خبر نوم زه د ژوندانه د تیرو ښکرو نه خبر نوم ما خو وی چې لوی شومه او بس جوګه د کار شومه دلته چې وطن کې بې رشوته روزګار نشته دی دلته چې وطن کې بې رشوته روزګار نشته دی ما د پاره لا ښه شوله مینې ته اوزګار شومه ګرانو مینوالو السلام علیکم امید لرم چې روغ به جوړ به خوشحاله به ژوند بم په مزو کې تیریږي ادبي خپرونه پټ لالنو کې زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ما صابر ګرانو مینوالو نن مو د ادبي خپرونه د خپل ګران مشر انګار صاحب د خواله راوړې ده چې دوی په چمله کې د سورا د کلي سره تعلق دی او دوی ډېر ښکلي لیک کې ډېر ښایسته ښایسته غزلې لیکي او د خپلې پښتو ژبې لپاره ډېر خدمت کی او کړی هم دی نو راځئ مینوالو چې په شریکه د دوی نه څه شعرونه غزلې یا نظمونه واورو نو ډېر خوند به وکړي انګار صاحب سلامونه مې واخلې او په دې پټ لالونو کې تهرکلی ویم ډېره زیاته مننه صابر صاحب ستاسو هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم ما سره په څنګ کې مونږ کشران حاسب او همشید هم ناست دي د ټولو شکریا ادا کوو ستاسو په خصوصي توګه چې دغه د پښتو ژبې د خدمت لپاره دغه لی په لی تاسو ګرځئ او دغه د پښتو ژبې خدمت کوئ یقینا چې ستاسو دا راتګ چې دی نو دا د ستاینې وړ دی او زه د ټولو مینوالو د ټولو ملګرو د ټولو مسافرو هم مننه کوم چې هغوی مونږ له د هغوی په مینه باندې مونږه پایو چې دغه شاعري مونږه تاسو سره شریکو دغه د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه در سره شریکوم چې ګریوان سیرې په غمونو کې ولاړ دی ګریوان سیرې په غمونو کې ولاړ دی څوک مین دی په سوچونو کې ولاړ دی ګریوان سیرې په غمونو کې ولاړ دی څوک مین دی په سوچونو کې ولاړ دی او کتاب واخله بچې سکول ته په وخت لاړ شه کتاب واخله بچې سکول ته په وخت لاړ شه پلار د ډیر د چورونو کې ولاړ دی او دغه د غزل شعرونه دي چې د یارۍ له ټول مټاله وځي زړه به مې هله له جنجاله وځي چې د یارۍ له ټول مټاله وځي زړه به مې هله له جنجاله وځي ادبار زره په ځمکه پاتې نشه ادبار زره په ځمکه پاتې نشه اوس په د کور نه سړی چاله وځي ادبار زره په ځمکه پاتې نشه اوس په د کور نه سړی چاله وځي انسان چې لګي د غربت په غشو انسان چې لګي د غربت په غشو لوبغاړې کس وي خو له سیاله وځي انسان چې لګي د غربت په غشو لوبغاړې کس وي خو له سیاله وځي مخونه سیزي هم کوڅې تنګې دي مخونه سیزي هم کوڅې تنګې دي نور د سیمټو له دیواله وځي او دغه اخیری مقطره چې انګار په دې یو ټکي غری ونیوه انګار په دې یو ټکي غری ونیوه چې یوې وس چرته له خیاله وځي ډېره مننه جي ګرانو مینوالو تاسو غزل واورېدو شعرونه مو واورېدو ډېر خوندور شعرونه او غزلې وې د دې سره چې نور هم داسې شعرونه یا غزلې ته وارو ډېر خوند به وکړي انګار صاحب او مینوالو ته نور هم داسې شعرونه یا غزلو ډالۍ کوي چې هغوی ته هم خوندونه والي او زده کړه ترې وکړي او موږ دا ناس ملګري هم دغه یو غزل راته رایادومه چې امید ساتم چې پوره شریک کړمه چې د ماشومتوب خیال مې د زړه په کورکي الوزي د ماشومتوب خیال مې د زړه په کورکي الوزي چې د بیساک په مازیګر پرپرکي الوزي د ماشومتوب خیال مې د زړه په کورکي الوزي چې د بیساک په مازیګر پرپرکي الوزي او بچی مې ویل زمونږ د خار سیزونه نه دي پکار بچی مې ویل زمونږ د خار سیزونه نه دي پکار خار ته به نه ځې خار کې هره ورځ سړي الوزي خار ته به نه ځې خار کې هره ورځ سړي الوزي او زه د پنجرې د زرک نه ونه کې خارو خوښوم زه د پنجرې د زرک نه ونه کې خارو خوښوم چې کله الوزي د خپل زړګي مني الوزي زه د پنجرې د زرک نه ونه کې خارو خوښوم چې کله الوزي
د خپل زړګي منی الوزي. او بل دغه شعر دی پسې چې د مینې تخم وس د زړه په ځمکه نه کري څوک. د مینې تخم وس د زړه په ځمکه نه کري څوک، ځکه د زړونو نه سکون په مخه ځي الوزي. د مینې تخم وس د زړه په ځمکه نه کري څوک، ځکه د زړونو نه سکون په مخه ځي الوزي. د بنګلو سپینو دیوالونو نه مې زړه تور شوی، د بنګلو سپینو دیوالونو نه مې زړه تور شوی، انسانیت پکې لاليه په پوکي الوزي. د بنګلو سپینو دیوالونو نه مې زړه تور شوی، انسانیت پکې لاليه په پوکي الوزي. او دغه اخري مقطره چې انګاره ځان ته چې سړی د ژوند شیشه ونیسي، انګاره ځان ته چې سړی د ژوند شیشه ونیسي، څومره په غلا ترې د ځوانۍ هغه مستي الوزي. ډېره زیاته مننه. ډېره ګرانو مینهوالو، دا و زموږ سره انګار صاحب چې دوی خپل کلامونه وویل. نو امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه اخیستي وي. نو انشاءالله په راروانه ادبي خپرونه کې بیا ملاقات کیږي. تر هغې پورې ما له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.